خیر ختم نشي دي امام بخاري رحمه الله عليه یو باب یې د باب كيف يقبض العلم علم بسنه پدې او دې ذکر کړل دي چې باب يقل العلم ويكسر الجهل علم بکمیږي او جهل بسواږي دا علم چې کمیږي او جهل سواږي د دې لپاره د منکرات زیادت ذکر شرابونه سکل بډیر شي زناګان بډیر شي بلاګان بډیر شي فسق او فجور بډیر شي دا هغه په وجه باندې وا جهل په خلق کې سیوا شي او علم په خلق کې کم شي او بیا چې کله دا فسق او فجور او جرائم او ګناهونه انتها ته ورسیږي الله جل شانه قبض ده قبض علم داسې نه حدیث کې راغلی دی ان الله لا يقبض العلم انتزاعا الله نه قبض کی علم دا انتزاعا بوسوسه اذا خلق نزل بل يقبضه بقبض العلماء علم الله قبض کوي وقبض علماء سره علماء قبض شي علم سره راځي حتى لم يبق عالما داسې دور براشي چې الله جل شانه په مقدس بګه یو عالم فاتخذ الناس رؤوسا جهالا وخلق با دا کوی خلق ځان د پاره مشران چې مقرري او ټول لا کوي مشرنا خامخا سره مقرر کوي فسئلوا فافتوا بغير علم الذين بدرسوا كل شيء دي بغیر د علم نه فتوی ورکړي بغیر د علم نه بچاته خبره کی چې دا ښکار کوا او شرعن ناروي بدول مقبل قرآن شي ټول خلق او تاسو سره د دې وجه د عالمانو وجود دا یو رحمت دی د قوم لپاره د خلق لپاره د علاقې لپاره د ملک لپاره دا یو رحمت خبر ورته راتلو زه په افغانستان کې ډېر بلد مبارک کړم دا په افغانستان کې دی اسوره کړل ما ته ویل چې په افغانستان کې د لارې په منځ کې دا موبایل کیدونه نشي مې ته یو خلک یې پاتې دا نظامونه نظام برابري نو بیا وړاندې شي نظام برابر د دې وجه د علماء وجود الله یو رحمت ګرځولي لکه د خلق اسلام دا قرآن د اول نه تر اخره پورې د یو کتاب دی چې په دې کې داسې شی نشته چې الله او دا نه بیان علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال ټول علوم په قرآن کې دي او عقلونه دې تقاصر الله دې موږ تاسو ته دې عمل کوو نصیب کړي ما دا دوه سفر کړی او ته کې دا انتخابات او الله دې دا ترجمه